بسم الله الرحمن الرحيم أحمده تعالى وأصلي على رسوله الكريم أما بعد. درنو أو قدرمنو دوستانو دروزي مبارك مياس نجديد سبايت ورسيكي الله تعالى دي تاسي أو دمو أو دي طول مسلمانانو عبادتنا تراوي دعاغاني نفلنا أو تلاوتنا قبل وجرزوي أو الله تعالى دي بخير وعافية بخشالي بسولة أو أمن كي دا دي أختر موخا دمو أو دي تاسي نسيب كلي دي أختر دي ورزي أحكام دادي سي سهار تلمان زمخ كي ببكور كي ولان بي أو يابا دي أختر تلمان زمخ كي ولان بي مسواك بو هي بيابا ولان بي أو كل جامعي بو غندي سكمي خايست جامعي لريك نوي أو كزري وي د خپل قدرت مطابق کومې نوې تازه جامې ولري رنګ جامې هغه به واغوندي او بیا به خوشبويي به ولګوي عطر به ولګوي او د وروسته به مخکې له دې جماعت ته روان سي 3 دانې کجوري یا 15 دانې مقصد طاق کجوري به وخوري دا سنت دی کجوري نه وي سمټایي یا حلوا یا خوږ شی وخوره او بیا مسجد ته بیا روان سي کله مسجد ته روانېدلې په لارې باندې به لزانه سره سوکه په خفیه کې به تکبیرات یې دا تکبیرات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بیا بلې غورس مسجد ته روان سي مسجد ته روان سي لیوي خوا سيزي په یو لار بولار سي بیرته راځي بیا بدل لار باندې راسي دا هم سنت ده. سکل عیدګاه ته ورسېدلې یا مسجد ته ورسېدلې هلته بل چا سره ګپ شپ نه کوي خبرې ونه کوي چیرته د لمانځه ځای پیدا کو پیغې کې بکینی کله منځ وختي شروع کېدو کنه وخت شروع کېدو پکې ګرځي بنه دا مکروه ده. په لمانځه کې د لمانځه په ځای کې یا په عیدګاه کې یا په جماعت کې کله یو ځای ته ولاړ سي کله بل ځای ته ولاړ سي دا تنقل دا مکروه ده د امام صاحب مذهب باندې. بیا به امام راسي امام سراسي المنز به ودروي المنز 2 رکعات المنز ده تاسو به نیت په وتړي د نیت طریقه ده 2 رکعات المنز کوم واجب دي کوشنه اختر سره لشپاغو اضافي تکبیرات او اقتدام وکړه په دې حاضر امام پسي مخمک فلوري د بیت الله شریفي الله اکبر کله سي امام الله اکبر وکړي تاسو به الله اکبر وکي بیا به امام سبحانك اللهم وياي لغورست بیا امام 3 واره الله اکبر کوي تاسو به هم سره یاستي د تکبیرونو ویل واجب د شفاعت نسی او په هر تکبیر کې به امام لاس پورته کوي تاسو به هم لاسونه پورته کوي په زواید او تکبیراتو کې به لاسونه وګو ته وړي له امام سره او بیا به یکته پریږدي بیا به دوم تکبیر تلاسونه پورته کوي بیا به تاسو تکبیر و الله اکبر ویاستي بیا به لاسونه کته کوي په دریم تکبیر باندې امام تکبیر وکي تاسو به هم الله اکبر ویاستي لاسونه به پورته کوي او بیا به تر نامه لاندې ونیسي بیا به امام سورت ویایي الحمدلله به ویایي سورت به ویایي دغه وروسته به رکوع ته ولاړ سي بیا به سره سجدې به وکړي دا رکعات به بشپړ وکړي بیا به راپورته سي بیا چې راپورته سي قرات به شروع کړي الحمدلله به ویایي بیا به سورت پسې ویایي دغه وروسته بیا 3 واري بیا تکبیرونه یایي دا اضافي تکبیرات 3 په یو رکعت کې دي 3 په بل رکعت کې دي بیا چې الله اکبر امام وکي تاسو هم لاسونه پورته کوي الله اکبر به ویاستي بیا به لاسونه کته پرېږدي بیا چې دوم الله اکبر امام وکي تاسو هم لاسونه پورته کړئ الله اکبر به ویاستي بیا به لاسونه کته پرېږدي په دریم الله اکبر باندې به لاسونه په نو باندې ونیسي پورته به کړئ الله اکبر به ویاستي بیا به په نو باندې ونیسي په څلورم الله اکبر باندې د لاسونو پورته کول نسته بیا به رکوع ته ولاړ سي په دې شکل باندې تاسو منځو خدای تعالی دې قبول وګرځوي لغه ورسته بیا امام سید المنز پرکی سلام ګرځوي له سلام ورسته 2 خطبې دي سي امام بیاي دې خطبو اوریدل هم واجب ده دا څوک وانوري او یازین ولار سي منځ ناقص ده ځکه چې دا منځ جز دي دا خطبه دا سي واجب دي لکه څنګه منځ واجب ده پیغه باندې بکینی سي امام 2 خطبې وایي بیا که امام دعا وکړه تاسو به هم سره وکړي
که امام دعا ونه کړه او دغه سلام درواچ او اختر مبارک ستاسو ټولو د اختر مبارک سي اته وزیل خیر خطبه ختم شوي اته تاسو منځ بشپړ شو دعا ضروري نه ده خو که امام کوله بهتره طریقه ده تاسو په دعا کې شرکت ورسره وکړئ ځکه چې د مسلمانانو په عام ټولنه کې سوی اجتماعي دعا کیږي په هغې کې برکت وي کېدای شي خدای تعالی د یو چا دعا قبول کړي او په هغې کې تاسو هم شامل شئ خدای تعالی هم خوشحال لره الله تعالی هم تراویح روزي عبادتونه نوافل او د اختر منځونه قبول کړه د اختر مبارکي خو مخکې له مخکې نه ده جایز خو لیکن بهر تقدیر چې هغه ورځ راورسېږي بیا به خدای کول د اختر مبارکي هم سره وکړو دعاګانې مو غواړم الله تعالی هم حافظ و ناصر سه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته